فاټا مرج ایریا کې الله پاک ولر ټیلنٹ ورکړی دی په مختلف گیمونو کې دغه شانتي په ډیسیبل کې هم چې دینو هغه چې کوم د پیدایشي معذوران وي یا د حادثې د وجې د هغې ټیم جوړیږي او د هغې چونکې فاټا اوس مرج ایریا ده نو هغې نه مخکې موږ ټیم بوتلی و کراچۍ ته شیر علي افریدي په شان کوم چې د دنیا فاسټ ترین بالر دی د دنیا او هغه تعلق هم چې دی نو مرج ایریا سره دی نو بالکل موږ نن ټرایلز واخیستلو دا په کراچۍ کې بیا ټورنامنټ دی نو په هغه سلسله کې چې دی په مختلف ځایونو کې ټورنامنټ کېږي ویل چیر والا کېږي سټینډنګ والا کېږي نو دا سټینډنګ والا چې دی ټورنامنټ دی نو لومبی میچ لومبی راوند چې دی په پېښور کې دی او هغې نه پس چې دی دا ټیم به بیا تګ کوي کراچۍ ته او بیا به د ټول پاکستان نه ټیمونه راغونډېږي نو زما په خیال باندې چې یو ښه اپرچونیټیز ده هغه پلیرانو ته کم چې د سوجې نه معذورې ښکار دي یا پیدایشي دي نو موږ کوشش کوو چې د څنګه د پاکستان د سم پلیران دي داسې ډیسیبل پلیر ته چې دغه اپرچونیټیز ورکو ځکه چې د هغې هم شوق دی هغې هم خپل د ټیلنټ مظاهره کول غواړي په دې کې د باجوړ نه ونیسه تر هغه وزیرستانه پورې بنو پورې د باړې د خیبر چې د ټول ډسټرکټ کورم ایجنسۍ ټیمونه راغلي دي د 13-15 ورځو نه دلته په پېښور کې ډېره دي په اسلامي کالج کې د هغې ټرایلز میچز وشو چونکې موږ کوشش کوو چې ټورنامنټ موږ سلیکشن داسې وکړو چې اول ولا میچ پریکټس ورکو ځکه چې هغه لازم دی چې دې ته خو هغه اپرچونیټیز نه چې کوم سمو خلکو ته د دې لپاره ګراونډونو اویلیبلیټي هم کمه ده نو موږ کوشش کوو چې اول همدې له میچز ورکړل چې کوم د خیبر نه بهر دغه دي نور ډسټرکټ هغه نه راغلي دي مرج ایریا ډسټرکټس نه راغلي دي نو یې موږ اول میچز ورکړو اوس د هغې سلیکشن کوو د هغې نه پس به بیا کیمپ او بیا ټرایلز میچونه نو زموږ مقصد دا دی چې ښه نه ښه ټیلنټ مخې ته راشي ما په خیال باندې چې د حق چې دی هغه یوازې د سمو نه دی بلکې دې سره خو ډېره زیاته مینه پکار ده څنګه د فیسیلیټیز خبره تاسو وکړه نو پکار دی چې فیسیلیټیز ورته ډېر شي بلکې ما خو ګورنمنټ ته چې د ما دا هغه دی چې د فیمیل ځان له یو سپورټس کمپلیکس پکار دی موږ سره د معذورو دپاره ځان له یو سپورټس کمپلیکس پکار دی ځکه چې دا خلک چې څومره مختلف گیمونو ته راځي ځان له خپلې پریکټسې کوي ځان له خپل گیمز کوي په خپلو کې دوی خپل انډرسټینډینګ ډیولپ کېږي دغه شانتې د فیمیل لپاره هم ځان له یو سپورټس کمپلیکس پکار دی چې دې دواړو درې واړو نو موږ ته به څه کېږي ګلدستې په شکل باندې به موږ ته دا ګلونه مخې ته راځي